سلامونه دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. وطن ستا لیونی د داستان شپږمه برخه راورسېدله. په تېره برخه کې مو واورېدل چې د هاشم ورور د لیونتوب په اړه باندې کیسه کوي، او له هغه وروسته مو واورېدل چې ایدو دکاندار هم د هاشم په اړه باندې خپلې کیسې روانې کړې دي. نو داستان به له دې ځینه پیل کړو. د لوګر مس عینک کې د چینایانو موسسه ده، کان ته راغلی دي. یو ورځ هاشم ما سره ناست و، چا وویل مس عینک د موسسې چینایانو موټر ټکر کړی، ډېر سخت زخمیان دي. هاشم په دې خبره ډېر خفه سو، طبیعت یې خټه سو. ما ته یې وویل دا څه بد وسول، ای هی دا یې موږ د وطن میلمانه وو. ما ورته وویل تر اوسه یې نه دی هیر؟ هو، اوس یې هم پوښتنه کوي. دا اوس دې لیده څومره خوشحاله سه، دی خو ډېرې خبرې کوي. مړ یې کړم، ګوډ یې کړم، ټوپک او مرګ یادوي. له خبرو خو دومره زړه سواندی نه دی. نه، هاشم خو چې په خوله څه وایي هغسې نه ده. ما څه درته ویل؟ د چینایانو پوښتنه خو به یې سل وارې رانه کړي یې. هاشم زموږ خبرو ته غلی غوږ و. شاید له نورو وختونو د سهار کې حالت لږ ښه و. بیا ودرېد، د مستو کټوې یې راکوزه کړه، د المارۍ له خانې کاچوغه او کاسه چې ایدو د ته ځانګړې کړې اخیستې وه راوایخیسته. د دېرشو یې مستې وتللې، ټول یې زر زر وخوړې. ایدو ویل هاشم له مستو سره ډېره جوړه ده، دی غریب خو لاس ته ډېر خفه ده، بس چې راسي فقط مستې خوري، وایي مستې هډوکي ته فایده رسوي. هاشم ته مې وویل هاشم وروسته کوړي ماما ته ورځو، ټیکه یې ورسره کوو. هاشم ځواب رانه کړ. یوه شیبه یې راته کتل، بیا یې وویل اسمان شین ده؟ هو هاشمه، چې وریځې سي وغوریږي، تورې لړې سي، داسې مریض یم، ما نه ځي دا مرض. زړه مې خوړین ده، سترګې مې خوړینې دي. دا ولې؟ بس خو مرض ده راغی. سوچ یو وار مې زړه ښه نه سو، لکه ونه چې وچه سي. ونې چې څومره غټې یې چې مرض وکړي ایسته وچې سي، خو یا به وبښې نه ورسیږي یا. هاشم له همدې خبرو سره څو شیبې غلی شو، بیا یې لاسونه ښکته پورته کول، له خولې یې لاړې باد شوې. ویل یې ولې په سرونو به یې میخونه نه ټک وهل، په سر یې دلته به یې درنې کېښودل، په څټک به یې ټک وهل. هر څومره عمر به دې چې و هغومره انچه میخ به یې درڅې راخیست. هاشم پخوانۍ کیسه کوله، پوه نه شوم چې څوک یې یادول، خو د دې کیسې سره یې څهره داسې مړاوې وه لکه په لاره کې له ونې پرېوتی ګل. سړی پرې پوهېده چې څومره بده اغېزه یې پرې کړې. بیا یې وویل په ما عام چا میخونه ټک وهلي، هسې ښکاري نه، داسې مرض ده لکه سړی چې درته وایي د سمندر له تله تیږې راوباسه، که ډوبوي دې عام. ایدو ډېرې پوښتنې ترې کولې چې ستړی یې که. ورته یې وویل ته صبر وکه، ته له ما بتر لیونی یې. ما ویل هاشمه د مینې راز وباسم، خو هیڅ یې ونه ویل. بیا مې دا ټپه وکړه عاشقي مه کوه عالمه، یو کال مې وکړه لیونی وګرځېدمه. هاشمه ها بخت امیر دې پیژانده؟ هغه دا ټپه کړې وه. پیژانده مې، ښه قوي سړی و. تا یې نورې ټپې اورېدلې؟ بخت امیر څوک ده؟ غرمه شوه، هملته مې دو سره مړۍ وخوړه. هاشم مستو موړ کړی و، څه یې ونه خوړل. لږ وروسته یو بل کس هم راننوت. د ټولو بحث په پیسو شو. چا به ویل د پیسو وخت شو، چا به ویل پیسې ډېرې خوږې دي. هاشم جیب ته لاس کړ، بیاتي یعنې قینچي راویسته، له ایدو یې کتابچه وغوښته، یوه سپینه پاڼه یې د لوټ په اندازه پرې کړه. بیا یې په قلم پرې ولیکل 1000 روپۍ افغانستان. کاغذ یې ایدو ته ونیو. دغه لوټ ده، زیاتي یې نه څه کوې، رنګ خو ورکه، رنګونه تا ته له کومه کم. دغومره رسمیات څوک کولی سي؟
که چلیې یوار د کور آباد که نه چلیې زر وارې دی خدای دې په ښادي که ما لوټ ترې واخیست هاشمه دا خو له تا سره شو دا نور غریبان به څه کوي خو هر سړی دې جوړ کړي هر څو روپۍ چې لګېدي په ګوتو دې ولیکي وړوکی ماشوم یې هم جوړولی سي دغه د هیڅ تکلیف نه لري دا اوس ما ملت کې جوړ نه که ایدو ورته ووي دا چرته چلیې ها هاشم ډډه ووهله که نه چلیږي دغسې خوار او زار به خلک وي دا سختې روپۍ څوک لري هاشم لږ مخکې ایدو ته وویل ته له ما بدتر لیونی یې خو اوس یې نه منله وی ویل لیونیان نسته ایدو ورته وویل یعنې ټول هوښیاران دي ولې ها یو بد چې لپ لغړ ګرځېده نسته لیوانیان نسته سوادان سته سادهګان سته هاشم لږ غلی شو بیا یې په خټ خندا کې وویل دا لیوانیان به څه رقم وي توبه مړ سپی به خوري کیسې او کیسې ماسپښین شو هاشم ته مې په ډېره خوږه ووي چې کوړي ماما ته ورځو خو ده ونه منله پکول یې په سر کړ ووت زه څو شېبې ناست وم بیا راووتم پټیو ته واوښتم مخامخ لرې مې په هاشم نظر ولګېده ناست دی اور یې بل کړی ور روان شوم چې ویلېدم ورغوي کې یې څه واخیستل کله چې زه کېناستم دی پوه شو چې نظم ورغوی یې خلاص کړ ژبه چرس یې په انګار واچول لکه سړی چې پرنجیږي داسې یې دواړه لاسونه ونیول د چرسو په لوګي ور ټیټ شو سخت وټوخېده څو ځله همداسې یې وکړل اخر چې ور ټیټ شو اوږد کش یې وکړ ټوخي کې یې خبره پوره کړه وی خدایه روغ په رنځور سپور ده څه مو غوښتل له ما نه بل چا سره به مو جنګونه کول له چرسو سره غږېده له ځایه جګ شو روان شو په پوله یې قدم زنګېده لږ وروسته له خړ دیواله پناه شو زه سړک ته راوختم چې کوړي ماما ته ورشم په هغه طرف روان شوم چې ایدو راته ویلي و په هغه موړ چې واوښتم چپ لاس ته هماغه غونډۍ ښکاره شوې خړې نږدې ښکارېدې خو د دښتې مزل و اوږد شو چې ورسېدم مازدیګر و د غونډۍ په ډډه کې کلی و د جومات سپینه دنګه مناره یې له لرې ښکارېده ما فکر وکړ که د شپې ځای نه و همدې جومات ته به راشم د سینځلو ونې وې ورته ودرېدم جیب مې ترې ډک کړ له یوې ماشومې مې د کوړي ماما د کور پوښتنه وکړه هغې د ډېرو کورونو خواته ګوته ونیوه دې قطار کې اخر کور د دې کورونو ترمنځ یوه نرۍ کوڅه وه چې ترې تیر شوم د اخرني کور مخې ته خړه دروازه راوتې وه څو بوجۍ ایښې وې همدا یې ژرنده وه ورننوتم یو سپین ږیری سړی ناست و ورته مې وویل کوړی ماما مې په کار دی درنو اوریدونکو دغه برخه مو هم په همدې ځای پای ته رسیږي نورې برخې هم را سره واورئ